بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قدرمن ورونو د مګوتاسې د درس موضوع د اسلامي نظام ارزښت دی، خو مستر دی چې د اسلامي نظام په ارزښت خبره وکړو یا د موږ د نظام په اړه چې اسلامي نظام یې ګڼو د دې نظام په ارزښت خبره وکړو، مناسبه بولم چې یو وارې اسلامي نظام تعریف کړو چې د اسلامي نظام څه شی او ضرورت یې څه شی دی. آیا د اسلامي نظام درلودل دا یو نافله خبره ده، یو نفلي او اپشنل یا انتخابي خبره چې سړی به انتخابي او څوک به نه غواړي څوک به یې غواړي، او که دا په ایمان او په عقیدې پورې تړلې خبره ده. بیا به په دې باندې خبره وکړو چې د اسلامي نظام مسلمانانو ته څه ورکوي. که دوی اسلامي نظام ولري نو دغه نظام به دوی ته څه ورکړي، او که یې نه لري نو څه به له لاسه ورکړي. اول د اسلامي نظام تعریف، دویم دا چې اسلامي نظام اسلامي امت ته یا مسلمانانو ته څه ورکوي، او که اسلامي نظام ونه لري دوی به څه له لاسه ورکړي. او بله خبره به ورکې دا وي چې اسلامي نظام چې کله په وجود کې راغلی، یعنې کله موجود شوی او حاکم شوی، مسلمانانو کوم وضعیت لرلی، کوم وضعیت کې اوسېدلي. تر هغې وروسته به د موږ تاسې خبره بیا دا وي چې کفار د اسلامي نظام په اړه د دښمنۍ کوم موقف لري، یا ولې له اسلامي نظام سره دښمني لري، او د دغه دښمنۍ مثالونه یې څه دي، کوم مثالونه یې دي چې موږ وایو دوی له اسلامي نظام سره دښمني لري، د دغه دښمنۍ مثالونه یې کوم دي. او په پای کې به موږ تاسو په دې خبره وکړو چې د خپل دغه اسلامي نظام د تداوم لپاره باید کوم ستراتیژیک فعالیتونه ولرو، چې دغه نظام دوام پیدا کړي، دغه نظام یو څپه نشي چې څپه راغله څپه لاړه، بلکې دا یو دایمي حالت شي، خو یو مترقي او متمدن حالت. ځکه چې په دغه ډول آتشفشاني بحراني او له دښمنیو په ډک حالت کې چې موږ یو مترقي متمدن پرمختللی او پر خپل ځان بسیا نظام ونه لرو، ژوند نشو کولی، دا نظام ژوندی نه پاتې کېږي. دغه څو ټکي دي، امید دی چې د تاسو خدمت کې شریکم. بیا که چا پوښتنه لرله د درس په پای کې به انشاءالله د پوښتنې لپاره هم فرصت وي. اوله خبره دا ده ورونو چې اسلامي نظام یوازې یو روحانیت نه دی، یوازې مسجد، محراب، مدرسه، خانقاه، مکتب، تزکیه، ملایي، ملنګي، یوازې دا نه ده، دا به یوه برخه وي. اسلامي نظام داسې یو نظام دی چې د ژوند ټول اړخونه، که هغه انفرادي ډګرونو کې دي او که په اجتماعي ډګرونو کې دي، د ژوند ټول اړخونه احتوا کوي او د هغو لپاره لارښوونې او احکام لري، او دغه ټول د ژوند دغه ټول اړخونه یې په واضح ډول تنظیم کړي دي. د هر څه لپاره خپل تنظیمات لري دغه نظام. د دې لپاره چې دغه موضوع لږ غوندې په تفصیل د تاسو خدمت کې عرض کړم،
د ژوند دغه بېلابېل اړخونه د تاسو په خدمت کې یو په بل پسې یو عرض کوم. نو اوله خبره خو دا شو چې اسلامي نظام د الله له لوري هغه رالیږل شوی نظام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی نازل شوی او هغه د ژوند ټول اړخونه تنظیموي، یوازې د معنویت او د روحانیت اړخ نه، بلکې هغه د اعتقاد اړخ تنظیموي، د تعبد اړخ تنظیموي، د اخلاقو مجال تنظیموي، د اقتصاد مجال، د مال او د اقتصاد مجال تنظیموي، ټولنه تنظیموي، د ټولنې خپلمنځي مناسبات تنظیموي، عسکري ژوند تنظیموي او سیاسي نظام تنظیموي، د رعیت او د راعي ترمنځ متبادل حقوق او مسؤلیتونه واضح کوي او تنظیموي. نو په دې معنا باندې اسلامي نظام یو شامل هر اړخیز نظام دی. د دې نظام ځینې ځانګړتیاوې لږ وروسته نور هم درته وایم. ما د تاسو په خدمت کې عرض کړه چې اسلامي نظام د اعتقاد مجال تنظیموي. د اعتقاد له مجال نه زموږ مقصد څه شی دی؟ د اعتقاد له مجال نه زموږ مقصد دا دی چې د الله په اړه د تا تصور او د تا تفکر او د تا اعتقاد تنظیموي چې د الله په اړه د تا څه اعتقاد ولري، د پیغمبر او پیغمبرۍ په اړه د څه اعتقاد ولري، د ملائکو په اړه د څه اعتقاد ولري، د آسماني لارښوونو او کتابونو په اړه د څه اعتقاد ولري، د جنت او د دوزخ په اړه د څه اعتقاد ولري، د برزخ او د حشر په اړه د څه اعتقاد ولري. هغه څه چې موږ تاسو په آمنت بالله کې وایو، آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یعنی ټول غیبیات چې هغه د یو دیانت د یو دین معنوي اړخونه روحاني اړخونه تشکیلوي. اسلام په دې اړه واضح لارښوونې لري چې دې ته موږ علم العقائد ورته وایو، یا علم التوحید ورته وایو، یا علم الکلام ورته وایو. او په دې اړه کتابونه لیکل شوي. دا کتابونه هم په مدارسو کې تدریسیږي، هم په پوهنتونونو کې تدریسیږي. د الله صفات، د الله وجود، د الله قدرت، همدارنګه ملایکې، کتابونه، رسولان، د رسولانو او د امتونو ترمنځ چې څه پېښ شوي دي، د رسولانو د راتګ ضرورت، دا ټول شیان د علم الاعتقاد په کتابونو کې تنظیم شوي او هلته ورکې روا او ناروا واضحه شوي. دا یو انتخابي مسله نه ده چې څوک دی وایي د ما دغه ډول خوښه ده او د ما بل وایي نه د ما هغه ډول خوښه ده. دا هر څه تنظیم شوي دي. که په همغه ډول باندې چا ایمان راوړ او په همغه ډول یې ومنل، هغه مسلمان دی. که په هغه ډول ونه منل، هغه اصلا مسلمان نه دی. الله تعالی فرمایي د ایمان معیار خلکو ته ښيي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ای د پیغمبر اصحابو، که دا خلک ایمان راوړي د تاسې د ایمان په څېر، نو بیا دوی په هدایت باندې شول. نو په اعتقادي و ایمانی بعد کې مثال او معیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان دي. هغوی چې څنګه ایمان راوړی، ایمان تعریف کړی، ایمان تمثیل کړی، د ایمان د تقاضا مطابق ژوند تنظیم کړی، که هغه معیارونه خپل کړل، په هغې باورمن شو، ویې منل، نو بیا دی مؤمن دی. او که نه وي بیا دی مؤمن نه دی. نو اسلامي نظام کې اعتقادي بود تنظیم شوی په علم العقائد کې. په اسلامي نظام کې تعبدي بود هم تنظیم شوی، تعریف شوی، چې په هغه کې عبادتونه دي، طهارات دي، د عبادت چې څومره انواع دي، که صلاح و فساد ده، که مکروه حرام ده، که فرض و واجب و سنت و مستحب و آداب دي، که شرایط دي، که ارکان دي. دا ټول بیا د فقه په کتابونو کې تنظیم شوي دي. ځکه کله تاسو ته وایم چې اسلام د انسان
انفرادي او اجتماعي ژوند ټول تنظیموي او په واضح ډول تنظیموي. نو په عبادت کې هم دا هر څه تنظیم شوي. په عبادت کې د کم، کیف، اين، متى، څومره، څنګه، چیرې، څه وخت، دا شیان تنظیم شوي دي مخکې له مخکې. څومره عبادت به کوي، یو څوک نشي ویلی چې وایي عبادت چې څومره ډېر هغونه ښه ده، زه د ماښام لمونځ 4 رکعته کوم. چې وایي چې د ماښام لمونځ 4 رکعته کوم ځکه چې څومره ډېر هغومره ښه ده. نه، دا مخکې له مخکې تنظیم شوي. کم، یا یو څوک وایي چې زه په اوړي کې روژې 10 نه نیسم، په ژمي کې د 8 نیسم. هم یې کم، هغه شمېر تعین شوی ده، هم یې وخت تعین شوی ده. یا یو څوک وایي چې زه کعبې شریفې ته زه نشم تللی، زه بلکل د کعبې په څېر یوه کوټه جوړوم په خپل وطن کې او هماغه ډول اعمال پکې اجرا کوم چې هلته اجرا کېږي. بیخي ډېر مسکینان به دلته ورته رسېدګي وکړي، هغه څه چې هلته کېږي هغه به دلته وشي. نه، ځان مخکې نه ورته تعین شوی دی، کیفیت هم تعین شوی دی. نو چې د عبادت څومره انواع دي، که هغه بدني عبادات دي او که مالي عبادات دي، دا ټول مخکې له مخکې نه تنظیم شوي دي. دا په علم فقه کې تنظیم شوي دي. همدارنګه د اسلام اخلاقي نظام یا په اسلام کې اخلاق، ښه اخلاق او بد اخلاق تعریف شوي دي او ښودل شوي دي خلکو ته. فضایل او رذایل دا تعریف شوي دي. دا بیا د علم السلوک یا علم التصوف په کتابونو کې تنظیم شوي چې یو سړی باید په څه ډول ښه انسان شي، ښه مسلمان شي، د الله ښه بندګي وکړي. د دې لپاره هم لارښوونې، معلومات، معیارونه، تګلارې او د لارې نښې دا ورته تنظیم شوي دي. همدارنګه په اقتصاد کې موارد المال او مصارف المال دا ښودل شوي. مال به راټولېږي څنګه، مال به مصرفېږي څنګه. د راټولېدلو یې هم ټول منابع او موارد ښودل شوي دي، روا، ناروا، مکروه، مباح، مستحب، دا هر څه پکې تنظیم شوي. او د مصارف المال هم تنظیم شوي دي پکې چې مال به ورکولی کېږي چاته، څوک به یې مستحق وي، په څه ډول به ورکولی کېږي، په کوم کیفیت به ورکولی کېږي، څومره به ورکولی کېږي، څه وخت به ورکولی کېږي، علني به کوم مال ورکولی کېږي، خفیه به کوم مال ورکولی کېږي. دا ټول هر څه په اسلام کې تر بېلابېلو عنوانونو لاندې تنظیم شوي دي. همدارنګه په اسلام کې اجتماعي بندوبست او اجتماعي مناسبات دا ټول تعین شوي دي. د ښځې د خاوند ترمنځ روابط، د ورونو ترمنځ روابط، د اولاد او د والدینو ترمنځ روابط، د کلي او د کلي د مشر ترمنځ روابط، د رعیت او د حاکم ترمنځ روابط، د حاکم او د رعیت ترمنځ روابط، د طاعت او د خروج مسائل، د بیعت او د طاعت مسائل. دا ټول په فقه السیاسه یا د اسلام په سیاسي فقه کې تنظیم شوي او په دې کې ښه ډېر کتابونه لیکل شوي، لکه د امام محمد بن حسن شیباني رحمة الله علیه کتاب السیر الصغیر والسیر الکبیر. دا ټول مناسبات په هغې کې تعریف شوي دي. یا مثلا السیاست الشرعیه کتاب چې په دې نامه ډېرو علماو لیکلی دی، یا الاحکام السلطانیه کتاب چې هم امام ماوردي او هم قاضي ابو یعلا دواړو په همدې نامه باندې لیکلی. نو اجتماعي مجال که هغه مناسبات دي د رعیت په خپلو منځو کې، او که هغه مناسبات دي د رعیت او د حاکم ترمنځ، او که هغه مناسبات دي د یوه ملت یا د اسلامي نظام له نورو ملتونو سره د سلم و حرب مسایل یا د جګړې او سولې مسایل، دا ټول تعریف شوي دي په اسلام کې. همدارنګه په اسلام کې عسکري نظام هم تعریف شوی دی. که جنگ ده، که سوله ده، که له پردیو سره جنگ ده، که په خپلو کې جنگ ده، د جنگ اسباب او عوامل، روا جنگ، ناروا جنگ، دا ټول مسائل په اسلام کې په فقه الجهاد کې تنظیم شوي دي، یا آثار الحرب چې ورته وایي. لکه یو عرب عالم چې څو کاله مخکې وفات شو، دکتور وهبه زحیلي،
هغه چې الفقه الاسلامي وادلته کتاب په 14 جلدونو کې لیکلی دغه کتاب دی په نامه دی آثار الحرب في الفقه الاسلامي. جګړه او په جګړې پورې چې څومره مسائل مربوط دي دا ټول د اسلام له دیدګاه نه تعریف شوي دي. دې ته نه دي پرېښودل شوي چې هر سړی د په خپله خوښه باندې په دې کې ځان ته اولا و غیر اولا و روا و ناروا وټاکي، بلکې دا د اسلام له خوا نه مخکې تعریف شوي. دا هم پکې تعریف شوي دي چې څوک به وژلی کېږي، څوک به نه وژلی کېږي. حتی په مقابل لوري کې په کفارو کې د جنګ په وخت کې به څوک وژلی کېږي، څوک به نه وژلی کېږي. دا هر څه په ټولو تفصیلاتو لیکل شوي دي. په اسلام کې سیاسي نظام او د حاکمیت نوعیت دا هم تعریف شوی دی چې هغه حاکم دی، محکوم دی، د حاکم او د محکوم متبادل مسؤلیتونه او حقوق دي، دا هم تعریف شوي دي. نو له دغه ټولو تفصیلاتو دې نتیجې ته راوځو چې اسلام یوازې د روحانیت او معنویت دین نه دی، بلکې اسلام داسې دین دی چې د ژوند هر بعد او اړخ یې په دقیق علمي واضح ډول تنظیم کړی او په هغو کې یې احکام معرفي کړي دي. به این نتیجه میرسیم که اسلام تنها دین معنویت و روحانیت و تقرب الی الله و درویشی و ملنگی نیست، بلکه دین هست که همه ابعاد زندگی انسان را تنظیم کرده، خواهی او بعد اعتقادی باشه، بعد تعبدی باشه، بعد اجتماعی باشه، بعد اقتصادی باشه، بعد عسکری باشه، بعد سیاسی باشه، بعد اخلاقی باشه، همه ابعاد زندگی را اسلام به ما تعریف کرده و در همه ابعاد احکام و راهنمودها را معرفی کرده. میاییم به احکام و راهنمودها. احکام و راهنمودها چی هست؟ هر فعل و حرکتی که از یک انسان مکلف صادر میشه در هر بعدی از ابعاد زندگی باشه، او زیر یکی از احکام پنجگانه قرار میگیره. یا او فعل فرض هست که واجبا یک بخش از فرض است. او فعل را که انسان میکنه او یا حکم فرض را داره یا واجب را که واجب و فرض در مذهب حنفی تفاوت داره و در مذاهب دیگر یکی بر دیگر اطلاق میشه. واجب را فرض میگن و فرض را واجب میگن، چون هر دو نزدشان یکی هست. البته اونها باز مرتبه وجوب را در مرتبه سنتیت پایین میارن. اسلام برای هر عمل و تصرف و حرکت و فعالیتی که از یک انسان صادر میشه حکم معین را داره. یا او کار را فرض و واجب میگه یا او کار را مندوب میگه که شامل بر سنت و مستحب و آداب است. این دو تا حکم شد. حکم سومی است که او کار را مباح میگه که در اونجا انسان اختیار داره، اختیار کردن، انجام دادن و نه انجام دادن. و حکم چهارمی است که او کار شاید مکروه باشه. اسلام پیروان خود را ترغیب میکنه به ترک کردن او کار. حکم صریح حرمت را به او کار نمیکنه، اما مردم را به این ترغیب و تشویق میکنن که او کار را نکنن و یا هم نهایتا او کار حرام است. 5 حکم شد، 15 حکم دی. لانسان نشد څومره احکام صادریږي چې په هر بعد کې وي، که اعتقادي بعد کې دي، که مالي بعد کې دي، که عسکري بعد کې دي، که اقتصادي بعد کې دي، که اخلاقي بعد کې دي، که تعبدي بعد کې دي، چې په هر بعد کې دي دا به له دغو 15 حکمونو یوې لاندې خامخا راځي. هغه کار چې ته کوې یا به فرض وي یا به سنت، چې سنت کې مستحب او عادت دا هم پکې راځي، یا به هغه کار مباح یا به هغه کار مکروه یا به هغه کار حرام وي. یو کار هم داسې په ټوله دنیا کې یو انسان هم نشي کولی چې تر دغو 15 احکامو لاندې دې نه وي راغلی. هغه د ژوند په هر مجال کې دی. نو دې نتیجې ته رسېږو چې اسلام دومره همهګیر، هر اړخیز، شامل دین دی چې د انسان
یو حرکت هم داسې نشته چې هغه د دغو پنځه ګونو کټګوریو یوه لاندې نه وي راغلی. د دې معنا دا ده چې اسلام د انسان دا ټول ژوند ورته تنظیم کړی، تعریف کړی او د جزا و مکافات کیفیت یې هم ورته ښودلی دی. هیچ حرکتی وجود نداره که از انسان صادر میشه و او یک حکم شرعی نداشته باشه در هر بعد از ابعاد زندگی، خواهی بعد اجتماعی باشه، سیاسی باشه یا هر بعد دیگری باشه. معنی از این است که اسلام تنها دین روحانیت نیست، بلکه دینی هست که همه ابعاد زندگی انسان را تنظیم کرده، نه تنها تنظیم کرده، تعریف کرده و مکافات و مجازات را برش اعلان کرده و احکام دقیق شرعی را در قبالش وضع کرده تا انسان بفهمه که همین کار کردنی است بکنمش یا ناکردنی است باید نکنمش. او کار مباح است، در اون من اختیار دارم، انتخاب دارم، و یا هم او کار مکروه است که اسلام مرا به ترکش تشویق میکنه یا مستحب است مرا به کردنش تشویق میکنه، اما الزاما نه. نگوری من دوایم که اسلام یا اسلامی نظام هر اړخیز دین دی، د ژوند په ټولو مجالونو کې د ژوند ټولو مجالونو ته شامل دی، او بیا د ژوند په دې ټولو مجالونو کې چې هر حرکت له انسان نه صادریږي له مسلمان نه، هغه په دې شریعت کې خپل یو تعریف شوی حکم دی. هغه چې هر حرکت ته ویني، ولو که د لارې په څنګ کې د لارې په څنګ کې تېرېدل وي، که په منځ کې تېرېدل وي، که هغه په خوب پورې اړه لري، که ویښې پورې اړه لري، که تجارت پورې اړه لري، که په مړه کولو پورې اړه لري، که چا سره په سوله او جنګ پورې اړه لري، که په ښیښې او دوستۍ پورې اړه لري، که هغه په همسایګۍ پورې اړه لري، که هغه نړیوال روابط وي، که هغه داخلي روابط او مناسبات، چې هر څه دي یو اندکترین حرکت داسې څوک هم نشي پیدا کولی چې وایي اسلام په دې اړه حکم نه لري. دا د چلنج خبره ده او دا د اسلام اعجاز د ټولې نړۍ ته ټول انسانانو ته چې یو حرکت د داسې څوک وښیي، یو فعل، یو تصرف، یو اکټیویټي د څوک داسې وښیي چې اسلام د هغې په اړه حکم نه لري. نو اسلامي نظام دومره شامل نظام دی، دومره هر اړخیز نظام دی، د ژوند هر بعد یې پاللی دی، د ژوند هر اړخ یې پاللی. دا اوس بېله خبره ده چې ځینې اړخونه نه موږ خبر نه یو، یا د موږ نصابونه داسې جوړ شوي دي چې یوې خوا ته ډېر ترکیز ده او یو خوا یې بیخي پرېښې ده، په یوه اړخ باندې یې ډېر تمرکز کړی ده او نور اړخونو ته یې پام نه دی تللی. په دې کې بیا کله سیاسي نظامونه دخیل دي د دې نصابونو په جوړولو کې، کله هغه محیطي شرایط پکې دخیل دي. مثلا یو وخت داسې راغلی دی چې مسلمانان په هندوستان کې محکوم و، مظلوم و، بیچاره و، علما په مقابله کې ناکام شول، د انګریز په مقابل کې په زندانونو کې واچول شول، جزیرو ته ووړل شول، بندیزونه ورباندې ولګېدل، مدارس یې بند شول، ووژل شول. نو دوی سره دا ویره پیدا شوه چې د اسلام متنونه او کتابونه او اصلي احکام دا ورک نه شي له خلکو. نو بیا یې د دې لپاره چې له انګریز حاکم سره تصادم نه یې راغلی، ځینې سیاسي او فکري مضامین له نصابه وویستل، یوازې فقهي او عقلي او ادبي مضامین یې ورکې پرېښودل. مثلا اسلامي تاریخ، اسلامي سیاست، د کفر اسلام ترمنځ د ټکر او د تصادم خبرې، دښمن پېژندنه، دې ته ورته دا مسایل یې وویستل، سیرت النبي دا یې وویستل، په نصاب کې لغوي مسایل ور واچول، ځکه دا د یوې مرحلې خبره وه، دا یو دایمي عزم نه و، بلکې یوه تکتیکي خبره وه چې وخت ازادي راشي موږ به د خپل وخت خاوندان شو، انګریز به نه بیا به ټول مضامین بېرته پکې ور واچوو. هغه چې انګریز لاړه هم دا خلکو نور چې پکې راتله هغوی همدغه اصل وغواړه، نورو ته پکې اجازه ورنه کړه، نصاب کې نور شیان داخل نه کړه، دعوت پکې رانغی، معاصره لیکوالي پکې رانغله، کفر پېژندنه پکې رانغی، جهاد پکې رانغی، سیرت پکې رانغی، سیاست پکې رانغی، ضروري نظامداري پکې رانغله، دا مضامین پکې رانغله. دا هر چې دا د اسلام خپل مضامین وو. نو ګورې دا د محیطي شرایطو زېږنده وه. داسې نه چې اسلام په دې مجال کې فقر سره مخ و یا د مضامینو له فقر سره مخ و، داسې نه و. دې ته راځو وروڼو چې د اسلامي نظام ځانګړتیاوې څه شی دي، ویژگی‌های نظام اسلامی چی هست؟ یک 4-5 تا از ویژگی‌های نظام اسلام را خدمت شما عرض می‌کنم
ویژگی اول اسلامی است که یا نظام اسلامی است که این نظام ربانی است. ربانی به این معنی که از طرف رب آمده. این نظام در نتیجه تفکر و اختلاق فکری انسان به وجود نیامده. چند تا انسان فیلسوف مفکر جمع نشدن که بر بعضی از موضوعات فکر کرده باشند، سنجش ها کرده باشند و بعد احکام را وضع کرده باشند، طوری که فیلسوفان غرب کردند در رابطه به تمدن یا مبادی تمدن امروزی غرب. بلکه این نظام از طرف الله آمده. خب وقتی که نظام از طرف الله آمده معنیش است که مصدر این نظام الله است. وقتی که مصدر این نظام الله است دیگه علم الله علم کامل است، اراده الله اراده کامل است، بصر الله بصر کامل است، قوت الله قوت کامل است. الله میداند که چی برای بشر مناسب است و چی نامناسب است، چی به نفع اینها چی به ضرر اینها. وقتی که دیده نظام مصدر الله دی، سنگه که الله کامل دی په هر لحاظ او دی الله په اړه د هیڅ نقص تصور نشي کېدی، همداسې د نظام هم کامل دی. دا نظام یو څه انسانانو نه دی جوړ کړی چې په ځینو شیانو دې پوهېږي په ځینو دې نه پوهېږي، ځکه چې انسان ناقص دی، علم ناقص دی، درک ناقص دی، قوت ناقص دی، بینش ناقص دی، سمع ناقصه ده، اراده ناقصه ده. نو انسان چې کوم نظام جوړ کړي په هغې کې خامخا نقصان وي. خو دغه نظام خو انسان نه دی جوړ کړی، دا خو له پاسه راغلی. چې له پاسه راغلی د دې هغه صادروونکی ذات معلوم دی چې الله. وقتی چې الله کامل دی دا نظام کامل دی. ولې؟ ځکه چې الله فرمایي الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. هغه ذات به نه پوهېږي د انسان لپاره په مناسب او نامناسب چې هغه لطیف باریک بینه او خبیر با خبره دی له هر څه. الله په هر څه پوه دی، هر دقیق او نازک، هر پټ او ښکاره شی هغه ته ښکاره دي. هغه ته دا معلومه چې انسان ته څه پکار دي، نن څه ورته پکار دي، سبا څه پکار دي، 1,00,000 کاله وروسته څه پکار دي، 1,000,000 کاله وروسته څه ورته پکار دي، په سیاسي بود کې څه پکار دي، عسکري بود کې څه پکار دي، اخلاقي بود کې څه پکار دي، تعبدي بود کې څه پکار دي، د ژوند لپاره یې څه پکار دي. په دې ټولو شیانو الله عالم دی. نو الله تعالی دغه نظام د خپل علم په بنا باندې را لېږلی دی. څنګه چې الله کامل دی دغسې د الله له لورې راغلی نظام کامل دی. نو یوه ځانګړتیا د اسلامي نظام دا ده چې اسلامي نظام د الله له لورې راغلی. الله کامل دی، د الله په اړه د هیڅ نقص تصور نشي کېدلی. الله په هر څه پوهېده چې څه پکار دي او څه نه دي پکار، په کوم باندې د انسان بهتري راځي او په کوم باندې بدتري راځي. نو اوله ځانګړتیا دا ده چې د اسلام رباني نظام دی، د الله له لورې راغلی، نسبت یې انسان ته نه دی، نسبت یې رب ته دی. دویمه ځانګړتیا د اسلامي نظام دا ده ورونو چې اسلامي نظام یو عقیدوي نظام دی. د دې معنا څه شی ده؟ د دې معنا دا ده چې اسلام چې کوم احکام په خلکو باندې عملي کول غواړي دا د پولیس او د قانون په زور نه ورباندې عملي کوي. دویمه ځانګړتیا دا ده چې اسلامي نظام عقیدوي نظام ده، په دې معنا چې په اسلام کې چې کوم د وکوئ او د مه کوئ احکام دي دا داسې نه دي چې د انسان به د قانون لداره یا د پولیس لداره یا د کامرې لداره یا د حاکم لداره کوي، بلکې دا د ده د عقیدې جز دي. بې له دې د ده عقیده نه پوره کېږي. ګورئ اسلام چې څه شی د وکوئ او د مه کوئ په شکل کې له انسانانو غواړي دا یې د دوی د عقیدې جز ګرځولی. زه یې مثالونه درته وایم. کېدای شي یو غربی یا یو بېدینه څوک
هغه چې کله غلا ته زړه وشي هغه سیکولر دی، هغه حلال او حرام نه پیژني بلکې هغه نفع او تاوان پیژني، حلال او حرام نه پیژني. ځکه د حلال او حرام مفاهیم د ده په اعتقاد کې اصلا شته نه. دا د کلیسا په اعتقاد کې هم دوی کلیسا پرېښې ده. د دې لپاره چې دی اوس د مال صاحب شي او مؤاخذه یې ونه شي، ونه نیولی شي، دی کله چا رشوت اخلي نو یو وار اخوا دېخوا کامرې ته ګوري چې کامره ماته متوجه ده که نه ده، پولیس راته متوجه ده که نه ده، کوم ګواه او شاهد شته که نشته. په دغه کار کې بیا د ما یو څه فنګر پرنټ اثار پاتې کېږي که نه پاتې کېږي. که زه دستکش ورته په لاس کړم چې سبا مې بیا هلته په طبیعتلي کې د ګوتو نښې معلومې نه شي چې هو دا ګوره په دغه نوټ باندې د تا د ګوتې چاپ ده. هغه چې رشوت نه اخلي هغه له دې وجې نه اخلي چې دی له الله وېرېږي، هغه له قانون وېرېږي او قانون سره دوکه کېدی شي، هغه له پولیسه وېرېږي پولیس سره دوکه کېدی شي، هغه له کامرې وېرېږي د کامرې سره دوکه کېدی شي، یو تدبیر ورته نیول کېدی شي. خو مسلمان ولې رشوت نه اخلي؟ او دا حرام ده. د ما په عقیده کې راځي چې الله جل دې منع کړی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو په باطله طریقه یو د بل مالونه مه خورئ. او که زه د دې یوه روپۍ هم واخلم له دې چې د ما غوښه جوړېږي، له دې چې زه تغذیه کېږم، د ما د عبادت نه قبلېږي. كل لحم نبت من السحت فهو أولى بالنار او كما قال صلى الله عليه وسلم. مونږ نه قبلېږي نو زه ولې له رشوته ځان ساتم؟ ځکه چې د ما عقیده ماته اجازه نه راکوي. پولیس ته د پولیس له ویرې دا کار نه پرېږدي. که پولیس یې که نه دی دا کار نه کوي، که کامره ورته ګوري که یې نه ګوري دی دا کار نه کوي، که شاهد او ګواه موجود ده که نه ده دی کار نه کوي، دی هغه کار نه کوي، که تیاره ده که رڼا ده دی هغه کار نه کوي. خو یو بېدینه انسان بیا دا کار د دغه نورو مراقبتونو له ویرې پرېږدي. یا مثلا دا خو د غلا خبره د زنا خبره، مسلمان زنا نه کوي، یعنی څوک اصلي مسلمان وي، رښتینی مسلمان وي، ولې نه کوي؟ دا حرام ده، د ما رب دا ناروا کړي، د ما پیغمبر دا ناروا کړي. که تیاره وي که رڼا وي، که یوازې وي فرصت ورته مهیا وي او که نه وي، دی هغه کار نه کوي. ولې؟ دا د ما د عقیدې جز دی، نه کول یې د ما د عقیدې جز دی. ځکه چې که زه وکوم زه بې ایمانه کېږم. لا یزني زان وهو مؤمن، یو څوک زنا نه کوي مسلمان په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي. په بل حدیث شریف کې راځي چې دا ایمان لکه چترۍ له ده پورته شي په سر یې ولاړ وي، چې له زنا فارغ شي بېرته بیا ایمان ورته راښکته شي. نو دی زنا ځکه نه کوي وایي دا د ما په ایمان کې ناروا ده، عقیده کې مې ناروا ده. غلا نه کوي په عقیده کې مې ناروا ده، قتل نه کوي په عقیده کې مې ناروا ده، دروغ نه وایي وایي په عقیده کې مې ناروا ده، پردۍ ځمکه په خپله ځمکه نه ګډوي وایي په عقیده کې مې ناروا ده. نو اسلام چې کوم وکوه او مکوه لازم کړي دي مخکې تر دې چې دا په قانون پورې وتړي، پولیس پورې وتړي، تحقیقاتو پورې وتړي، حقوقو پورې وتړي، صلاحیتونو پورې وتړي، دا یې په عقیدې پورې تړلي دي. دا ټول کارونه نو د اسلام نظام عقیدوي نظام دی چې چا کې یوازې د دغه نظام عقیده راغله هغه بیا دغه نظام په خپل عملي کوي. مشکل اوس څنګه پېښ شوی؟ مشکل دا دی چې اوس خو به یو څوک وایي چې مسلمانان خو دا غلا هم کوي، زنا هم کوي، دروغ هم کوي، رشوت هم اخلي، ظلم هم کوي، خیانت هم کوي، غدر هم کوي، هر شی کوي. دا ځکه کوي چې هوا او هوس پسې اخیستي، خپل عقیدې ته ملتزم نه دي. په دې ابعادو کې خپل عقیدې ته ملتزم نه دي، ځکه یې کوي. که د عقیدې سره پاتې شي دی یې نه کوي بیا. نو ویژگی دوم نظام اسلامی اصلی مبنی بر عقیده است، از عقیده نشأت کرده. اسلام که بر چی یک انسان را، یک مسلمان را مکلف میکنه بر کردنش یا از کردنش انسان را وامی را منع میکنه، امیش کردن و نکردن را پیش دی که ارتباط بده، گره بده به پولیس و قانون، این گره داده به عقیده. یعنی اما پولیسی که یک شخص بیدین در خارج در بیرون از اون میترسه و رعایتداری مراقبت او را میکنه،
اما پلیس را انسان به شکل عقیده در درون مسلمان جاگزین کرده، از درون این امر نهی میشه. هرگاه به یک حرام اشتباه پیدا میکنه، اما پلیس ایمان عقیده که در درونش وجود داره این باز میداره، نه حرام است، حرام است. نو اسلامی نظام دوی مذهب میدرتی اورون داده شده دی عقیده نظام ده، عقیده نشأت کاری. یو سړی په غره کې 40-50 مال میږي پسونه بوزې دا به یو ځای کې پیدا کړي، په 10 کیلومتري او 20 کیلومتري کې به هم شپون نه وي، شپون به یا مړ شوی یا به ویده شوی یا به کلي ته تللی، دی د نږدې نه ورځي ورته. وزن حرام ده، پردی مال ده. د هر ویښته د هرې ذرې له ما سره حساب کېږي. نه کامره شته، نه پولیس شته، نه قانون شته، نه شاهد شته، نه ګواه شته، نه کلیوال شته. دی دا حرام نه کوي. ولې؟ عقیده کې ناروا ده. نو د اسلام نظام د عقیدې په بنا جوړ دی او دا عقیدوي نظام ده. تر څو چې عقیده په انسان کې وي، دا نظام په اتوماتیک ډول په خپله په انسان باندې ځان عملي کوي. د دې دپاره د نورو مخوفاتو او د نورو مشوقاتو ډېر ضرورت نشته. ضرورت خو شته، خو داسې نه ده چې که نور مخوفات او مشوقات نه وي نو دا نظام به نه تطبیق کېږي. دا نظام له دننه نه تطبیق کېږي. ولې؟ ځکه چې دا په عقیدې پورې تړل شوی. هر عمل یې الله په عقیدې پورې تړلی، هر حکم د دې نظام الله په عقیدې پورې تړلی، د عقیدې برخه یې ګرځولې ده. حتی چې تحاکم فیصله وروړل، الله فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ګورئ، یو څوک دی له یو چا سره ځمکه، پټي، ونه، بوټي، لاره، پیسه، دکان، خپلوۍ په یو موضوع کې رانجه پیدا شوې ده، یو مشاجره او منازعه پیدا شوې ده. دغه مشاجره او منازعه که دی د الله قانون ته وروړي نو دی مسلمان ده، او که دغه د الله قانون ته د الله نظام ته نه وروړي بل چاته یې وروړي نو الله په قسم فرمایي چې دی مؤمن نه دی. الله فرمایي فلا وربک، قسم مې دی د تا په رب باندې ای محمد صلی الله علیه وسلم، لا يؤمنون نمؤمنان کېږي دوی حتى يحكموك تر هغه چې تا حکم، داور، فیصله کوونکی ونه ګرځوي په څه شي کې فيما شجر بینهم، په هغه څه کې چې د دوی تر منځ مشاجرات او منازعات پېښ شوي دي. داسې نه چې یوازې په اعتقاد او عبادت کې دی حکم وګرځوي، بلکې په داخلي مشاجرات او منازعات او شخړو کې هم چې تا حکم ونه ګرځوي دوی مؤمنان کېږي نه. او که د حکم وګرځوي خو په دغه حکمیت باندې د ناراضه وي، له زړه براله یې ومني خو له زړه ناراضه وي، الله فرمایي چې بیا هم نه مؤمنان کېږي. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، بیا په خپلو نفسونو کې نارضایتي او حرج د تا له فیصلې نه ونه مومي، دا پکې بل قید لګولی دی الله. ويسلموا تسلیما، او دا هر څه الله د الله رسول ته وروسپاري، ورپرېږدي، خپل فرمایشات پکې نه راولي. نو ګورې دلته مشاجرات او منازعاتو کې فیصله کول یا فیصله وروړل شریعت ته، دا الله ته څه شي پورې وتړل؟ په ایمان پورې. که دا راتله ایمان شته، که دا نه راتله ایمان هم نشته. فلا وربک لا یؤمنون، نه مؤمنان کېږي تر څه وخت حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر هغه چې ستا په مشاجراتو کې حکم ونه ګرځي، یعنې دا خپل مشاجرات او منازعات د تا په قانون حل نه، د تا په طریقه یې حل نه کړي، او که یې حل هم کړي خو له زړه پرې ناراضه وي بیا هم نه مؤمن کېږي. نو ګورئ دلته شریعت یا اسلامي نظام یا الله تعالی د یو کار کول او نه کول دا د ایمان برخه ګرځولې. نو د اسلام نظام عقیدوي نظام دی، د اسلام نظام عقیدوي نظام دی. ویژگی دوم الان فهمیدیم، ویژگی اول شی بود که این نسبت به الله
طوری که الله کامل است و هر نقص مبراست. نظام را که به بندگان خود فرستاده او هم از هر نقص مبراست. ویژگی دوم ای بود که این مبنی بر عقیده است، از عقیده نشأت کرده و بکن و نکن را الله گره داده به چی؟ به عقیده و به ایمان. وقتی این مسلمان میخواد مؤمن کامل باشه، تا وقت مؤمن کامل شدن میتونه که اعمال خود را وفق عقیده خود اجرا نکنه. دریم از انگشتیات اسلامی نظام دا بگونم چې اسلامي نظام د ژوند د هر اړخ لپاره دی. یوازې په اعتقادي بود کې نه دی، یوازې په تعبدي بود کې نه دی، یوازې په اقتصادي بود کې نه دی، یوازې په عسکري بود کې نه دی، یوازې په سیاسي بود کې نه دی، یوازې په اخلاقي بود کې نه دی. مثلا بودایت یوازې په اخلاقي بود کې دی. نصرانیت هغه نصرانیت چې په عیسی علیه السلام نازل شوی و هغه یوازې په اخلاقي بود کې و، په اخلاقي او معنوي بود کې، ځکه چې قانوني احکام هغه په تورات کې و. د انجیل په راتګ تورات منسوخ شوی نه و، بلکې انجیل د تورات برخه وګرځېده. احکام هماغه و چې په تورات کې موجود و، په هغې باندې مکلف و مسیحیان هم. یا مثلا سیکولاریزم هغه یوازې مادي بود کې دی، معنوي بود اعتقادي بود هلته پکې ځای نه لري. خو د اسلام نظام دا هر اړخیز دی، د ژوند هر اړخ ته شامل دی. ویژگی سوم نظام اسلامی این است که تنها یک بعد از ابعاد زندگی را احتوا نمی‌کند، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را احتوا می‌کند و در همه ابعاد زندگی خواه انفرادی باشه یا اجتماعی باشه از خود راهنمودهای داره و از خود احکام داره. این ویژگی سوم نظام اسلامی بود. ویژگی چهارم نظام اسلامی است که برای هر زمان و هر مکان و هر شخص هست. اینطور نیست که این نظام برای 10 سال 20 سال باشه بعدش باز ضرورت به تجدید می‌یابه. یا مثلا این برای آسیا باشه برای افریقا نامناسب باشه، یا برای افریقا باشه برای امریکا و کانادا نامناسب باشه، یا مثلا بگیم برای هند و افغانستان و برای کشورهای جنوب شرق آسیا و برای آنها مناسب باشه، اما برای استرالیا و اقیانوسه مناسب نباشه. نه، این نظام برای هر شخص در هر جا در هر زمان مناسب است و دلیلش این است که اگر این نظام این کمال را در خود نمیداشت الله متعال سلسله ارسال پیامبران را متوقف نمیکرد. الله متعال ارسال کتب سماوی را متوقف نمیکرد. اگر از یک طرف کتابهای آسمانی را متوقف میکرد یا متوقف کرده ارسال پیامبران را متوقف کرده و از طرف دوم این نظام برای بشریت کفایت نمیکنه، این نعوذ بالله یک ظلم در طرف الله شمرده میشه. و ما الله بظلام للعبید، الله بر بندگانش ظالم نیست، هرگز ظالم نیست. وقتی که الله متعال سلسله ارسال پیامبران را هم متوقف کرده و سلسله ارسال کتب سماوی را هم متوقف کرده، معنایش این است که این پیامبر که از خود چیزی را به جا گذاشته تا به روز قیامت کفایت میکنه برای تمام بشر، برای تمام انس و جن. و کدام کتاب را که الله فرستاده و کدام نظام را که الله توسط پیامبر خود و توسط اصحاب پیامبر خود به بشریت معرفی کرده، او برای هر زمان و هر مکان و هر شخص کافی است. اگر کافی نمیبود الله سلسله ارسال رسول را منقطع نمیکرد و سلسله انزال الکتب را منقطع نمیکرد. چرا؟ ضرورت قائم میبود و کتاب نمیآمد. غیر معقول است. وقتی که در حق بشر غیر معقول است، در حق الله چطور معقول باشه که از یک طرف ضرورت است و از دیگر طرف کتاب دیگه؟ معنی از این است که کتاب و پیامبر و این نظامی که معرفی شده این تکافوی تمام بشریت را تا روز قیامت در همه ابعاد زندگی میکن، در هر زمان، برای هر شخص و در هر مکان. این منحصر به کدام منطقه خاصی، منحصر به کدام قوم خاصی،
منحصر به کدام شخص یا گروه یا جماعت یا امت خاص نیست. این برای تمام بشریت است، این برای تمام بنی آدم است. الله متعال می فرماید وما ارسلناک الا کافة للناس. ای پیامبر تو را نفرستادم مگر به همه مردم، به همه مردم تو را فرستادم. الله متعال می فرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ای پیامبر تو به مردم بگو که ای مردم من فرستاده الله هستم به همه شما. انی رسول الله الیکم جمیعا، به همه شما. و الله متعال درباره کتابش می فرماید و ما هو الا ذکر للعالمین. در تمام عالمیان ذکر است، پند است، رهنماست. دیگه ویژگی چهارمشی است که ابعاد مختلف زندگی را احتوا میکنه. بیان تفصیلی گپ زدیم. حالا بیاییم به یک نقطه دیگری که بعد از این که معرفی نظام را کردیم که نظام اسلامی چی است و چی را احتوا میکنه، بیاییم که همین چیزها را علما از خود تراشیدن یا جور کردن یا امی حکم بما انزل الله و حاکمیت و نظام ساختن. این حکم الهی است. په اسلام کې د حکومت او د نظام او د حاکمیت مسله یو نسلی مسله نه ده. دا داسې فرض ده لکه څنګه چې مونځ او دس او روژه او زکات فرض ده. ځکه چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. هغه څه چې دی له هغه فرضونه نه ادا کېږي، د هغه ادا کول، د هغه حاکمول، موجودول دا واجب دی، لازم دی. ډېر ولسونه موږ ولیدل چې مسلمانان وو خو چې نظام او قوت له لاسه ورکړه په نورو کې منحل شو. موږ یو وخت اسلامي اندلس درلوده، موږ قرطبه درلوده، موږ طلیطله درلوده، موږ لوی ښارونه درلودل او په میلیونونو مسلمانان پکې اوسېدل. یو وخت داسې راغی چې بس یو څه محدود خلک مهاجر شول شمالي افریقا ته. دا نور خلک د وخت په تېرېدلو کافر شول. نه یې مونځ پاتې شو، نه یې اودس پاتې شو، نه یې روژه پاتې شو، نه یې حج پاتې شو، نه یې قبله پاتې شو. بس د پروني اسلامي خلافت بچیان د وروستنۍ اسپانیا بچیان او مچیان وګرځېدل. تاسو چې نن هم ګورئ اسپانیان په شکل و صورت کې له نورو اروپایانو نه متفاوت دي. رنګونه یې غنم رنګ دي، د ډېرې سترګې تورې دي. دا د پرونۍ عربانو اولادونه دي، د پرونۍ مسلمانانو اولادونه دي. خو چې نظام یې له لاسه ورکړ، نور یې بیا خپل دین هم له لاسه ورکړ. راځئ یو څه آیتونه د تاسو په خدمت کې د قرآن کریم ولولم، هغه چې الله ورکې د حکم، حاکمیت، نظام او حکومت خبره کوي. او دا په دې خاطر کوم چې سیکولران د بېدینه سیکولران دوی وایي چې اسلام د حاکمیت څه احکام نه لري. اسلام یوازې د بنده او د رب ترمنځ روحاني رابطه ده، معنوي رابطه ده. دا باقي مانده شیان به انسانان په خپله د عصر و زمانې د تقاضا مطابق تنظیموي. هغوی وایي اسلام حاکمیت نه لري، اسلام سیاسي نظام خپل نه لري. سیاسي نظام به د عصر و زمانې د تقاضاو د انسانانو په خوښه جوړیږي، لکه څنګه چې په دیموکراسۍ کې د ګورنمنټ آف د پیپل بای د پیپل فور د پیپل. دغه د اسلام هم یو شی دی. انسان باید له خپل رب سره ارتباط لري. پاتې شو د ژوند په نورو چارو کې امر نهي دا د زمانې د خلکو خپله خوښه ده چې څه شی کوي څه شی نه کوي. دا یو باطله نظریه ده. اسلام خپله د حاکمیت نظریه لري. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله طاعت وکوئ او د پیغمبر طاعت وکوئ. و اولی الامر منکم، او هغه چې په تاسو کې د واک او د امر خاوندان دي د هغوی طاعت وکوئ. فان تنازعتم فی شیء، که په څه کې تاسې نزاع ودرلوده، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. دی الله د پیغمبر او د اولو الامر طاعت وکوئ. او که څه نزاع پیدا شو، مشکل پیښ شو، نو بیا تاسې دا
د الله دین ته راجع کړي، الله ته او د الله رسول ته راجع کړي. که چیرې مؤمنان یاست، که چیرې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که مؤمنان یاست نو داسې وکوئ، او که داسې نه کوئ نو د مفهوم المخالفه په بنا باندې تاسو مؤمنان نه یاست. چې الله ته تحاکم نه کوئ، د الله دین ته تحاکم نه کوئ، نو بیا تاسو مؤمنان نه پاتې کېږي. لکه په بل آیت کې چې ما تاسو خدمت ته عرض چې الله په قسم یادوي، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فيما شجر بینهم. نو ګورې دلته حاکمیت، فیصله، نزاع حل فصل کول، طاعت، حکومت د الله په څه شي پورې تړلي؟ ایمان پورې. که مؤمنان یاست نو داسې وکوئ، او که مؤمنان نه یاست بیا نو په خپل زړه کوئ چې څنګه زړه وي هغسې کوئ. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ای پیغمبره تا ته په حقه کتاب درولې چې څه پرې وکوې، یوازې دمونه او تلاوتونه پرې وکوې، یوازې استشفاء پرې وکوې، یوازې ماشومان پرې باندې د پیریانو وساتي، چې د ښځې بچی پیدا شي قرآن یې بیا شاته ورته ایښی بچی پرې وساتي. نه، لتحکم بین الناس بما اراک الله. د دې لپاره مې دا کتاب درولېږه چې ته د خلکو ترمنځ فیصلې پرې وکوي، حاکمیت پرې وکوي. او فیصله به هغه وخت کې نافظېږي چې تر شا یې حکومت ولاړ وي، چې تر شا یې حکومت نه وي ولاړ، فیصله نه نافظېږي. څنګه به نافظېږي چې زه مثلا د یو فرد په حیث راپورته شوم او یو څوک قصاصا مړ کړم، د ما تر شا څوک نشته، خو سبا راځي ما ټوټه ټوټه کوي، وایي تا د محترم د ما ورور مړ کړ. که زه حق ورته وم چې ورسره قصاص کې مې وژلی ده او د الله په کتاب کې دا حکم راغلی ده، زه به هغه وخت قصاص نافظولی شم چې د ما تر شا څوک ولاړ وي؟ حکومت او نظام ولاړ وي. زه به هغه وخت حدود جاري کولی شم چې د ما تر شا حکومت او نظام ولاړ وي. زه به هغه وخت خپل سرحدونه ساتلی شم چې د ما تر شا حکومت او نظام ولاړ وي. زه به هغه وخت له ظالم نه حق اخیستی شم، مظلوم ته به سپاری شم چې دغه ظالم د ما له نظام او له حکومته وویرېږي، کنې سبا مې بیا ورمېږ ته وایي وایي ښه ته څوک وې چې ما دې وخت ته دې ورکړم، زورور زه یم، مال زه لرم، پیسې زه لرم، نورونه او ځوانان زه لرم، او حق به ته له ما نه اخلې، ده ته به یې ورکوې. خو که تر شا مې حکومت وي بیا به دې خړې سترګې درېږي، بیا به دې پورته هم نشي کتلی راته. ولې؟ د ما تر شا به حکومت وي. کتاب مې د دې لپاره درکړه درته چې د خلکو ترمنځ ته فیصلې ورباندې وکوي، بما اراک الله، په هغه طریقه فیصلې وکوي چې الله درښودلې. ولا تکن للخائنین خصیما، او ته د خائنانو پلوي مه کوه، د هغوی مدافع مه اوسېږه. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ندي مناسب، ندي جائز یو نارینه مؤمن او ښځینه مؤمنې ته په یو کار کې چې الله په هغه کې خپله فیصله کړې وي چې دوی دې په هغه کې د انتخاب حق ولري، دا کوم دا نه کوم. نه، چې الله یو څه نازل کړ، یو څه لازم کړ، په هغه کې به انتخاب سلب شو. نه د نارینه انتخاب حق او انتخاب شته، نه د ښځینه د انتخاب حق شته. ومن يعص الله ورسوله، او که څوک داسې حق ځان ته ثابتوي دی په عصیان کې واقع کېږي، د الله په عصیان کې، او څوک چې د الله عصیان کوي فقد ضل ضلالا مبینا. نو ګورئ د الله حق به یا د الله حکم به داسې مني چې په مقابل کې به یې بل حکم نه مني. حاکمیت به په دې موضوع کې یوازې د الله مني. البته د حاکمیت تعریف راځي چې سره وکړو حاکمیت څه ته وایي. مونږ چې کله وایو حاکمیت په انګریزي کې چېرته سیورانټي وایي، حاکمیت علیا یا سیورانټي وایي، دا څه ډول شی دی، کوم قوت دی؟ وایي حاکمیت علیا هغه مطلقه قوه ده چې پر اشخاصو او اشیاو د حکم صادرولو حق ورته حاصل دی، ان نه له ځان سره بله مساوي قوه مني او نه له ځانه پورته قوه مني. حاکمیت علیا یا سیورانټي څه شی ده؟ هغه مطلقه قوه ده چې پر اشخاصو او اشیاو د حکم صادرولو حق ورته حاصل دی، نه له ځان سره مساوي قوه مني بله
نه له ځانه پورته قوه مني. دې ته حاکمیت علیا وایي. دا حاکمیت علیا په اسلام کې د الله حق دی، خو د نننۍ اسلامي نړۍ په هېوادونو کې په اساسي قوانینو کې بیا لیکلي دي چې حاکمیت د ولس حق دی، یعنې ولس د اله په ځای درغلی دی. الله تعالی فرمایي د هغه خلکو په اړه چې ځان مسلمان بولي خو حاکمیت بیا د الله حق نه بولي. الله فرمایي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. آیت هغه خلک نه ګوري چې ګمان کوي، دعوا لري چې په هغه څه ایمان راوړی چې په تا نازل شوي، او په هغه څه ایمان راوړی چې په مخکینیو پیغمبرانو نازل شوي، خو بیا غواړي چې فیصله چا ته ورکړي؟ طاغوت ته ورکړي، کعب بن اشرف ته یې ورکړي، یا بل داسې جهاد ته چې غیر شرعي جهاد. وقد امروا ان يكفروا به، دوی ته امر شوی دی چې په طاغوت به فیصله نه کوي، هغه باندې به کفر کوي، هغه به نه مني. دلته غیر د اله له فیصلې نه بل د فیصلې جهت ته طاغوت ویل شوی دی. معنا دا چې حاکمیت، حکومت، نظام، حاکمیت اعلی، سوورانیټي دا به یوازې او یوازې د الله وي، په دې کې د بل چا حق نشته. ويريد الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، د دوی بل چاته د قضیې په وروړلو باندې شیطان غواړي چې دوی ګمراه کړي. که قضیه الله ته وروړي نو دا د ایمان تقاضا شو، د الله دین ته وروړي، او که بل چاته وروړي دا د شیطان او د طاغوت کار شو، او د الله نافرماني په دې کې راغله. الله تعالی د مسلمان په حق کې فرمایي، د مؤمنانو په حق کې انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. د مسلمان د مؤمن وینا دا وي چې کله د الله او د رسول خواته وروبللی شي چې فیصله وکړي د دوی ترمنځ، ان یقولوا سمعنا واطعنا. مسلمان به وایي چې وامې اورېدله ومې منله، دواړو سترګو. واولئک هم المفلحون، همدغه د کامیاب خلک دي چې وایي بالکل اورم او منم یې، داسې نه چې اورم یې منم یې نه. سمعنا وعصینا نه کوي، سمعنا واطعنا کوي. الله تعالی په بل آیت کې فرمایي وانزلنا الیک الکتاب، تا ته مې کتاب نازل کړی بالحق په حق، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، چې تصدیق کوونکی دی د مخکنیو کتابونو، ومهیمنا علیه، او شامل دی د هغو په احکامو. فحکم، نو بیا حکم، فیصله، نظام، حاکمیت وکوه بما انزل الله، هغه څه چې الله تا ته نازل کړی. ولا تتبع اهواءهم، د دوی د هوا او هوس او فرمایشاتو پیروي مه کوه. موږ اوس په همدغسې وضعیت کې واقع یو، موږ ته وایي زموږ د فرمایشاتو پیروي وکوئ، موږ سره نړیوال قوانین ومنئ، موږ سره د لاهای محکمه ومنئ، موږ سره د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ومنئ، موږ سره د ملل متحد چارټر ومنئ. ښه، دا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه چا تنظیم کړې، چا لیکلې ده؟ 9 کسانو لیکلې. د دویم نړیوال جنګ نه وروسته یو نماینده پکې د کاناډا و، بل نماینده پکې د امریکا و، بل نماینده پکې د جنوبي امریکا د چیلي و، دا 3 شو. بل نماینده پکې د چین و، 4. بل نماینده پکې د شوروي و، دا 5 شو. بل نماینده پکې د استرالیا و، بل نماینده پکې د امریکا و، او د ټول اسلامي نړۍ د 1.5 میلیارد مسلمانانو په نمایندګۍ ورکې یو لبنانی مسیحی و. د 1.5 میلیارد مسلمانانو نمایندګي چې چا کوله د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په تدوین کې چارلز مالک په نامه باندې یو لبنانی مسیحي چې په الله ایمان نه درلوده، په پیغمبر هم نه درلوده، په قرآن هم نه درلوده، مسلمانانو سره هېڅ مشترکات هم نه درلوده، هغه د 1.5 میلیارد مسلمانانو نماینده وکړي. د دوی د اهواو مطابق جوړه شوې، موږ دوی دا راسره ومنه. الله راته وایي چې دا به نه منئ ورسره، دوی وایي دا راسره ومنئ. ولا تتبع اهواءهم، پیروي مه کوه د دوی د خوښو فرمایشات. عما جاءك من الحق، له هغه څه چې تا ته حق راغلی. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تاسې هر چا ته بېله بېل شریعت، بېله بېله لاره ټاکلې ده. نو ګورئ، په اسلام کې د حاکمیت په اړه، د حکومت او د نظامدارۍ په اړه ډېر آیتونه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث دي. اوس راځئ دې بلې خبرې ته
چې کله چې مسلمانانو اسلامي نظام درلوده، مسلمانانو څه درلودل؟ کله چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اسلامي نظام درلوده، بیا اموي خلافت کې درلوده، بیا راشده خلافت کې درلوده، بیا اموي خلافت کې درلوده، بیا عباسي خلافت کې درلودل. مسلمانان په هغه وخت کې یو فاتح امت و. یوې خواته یې لښکرې د فرانسې حدودو ته ورسېدې، بل خواته یې لښکرې ارمنستان او د روسیې حدودو ته ورسېدې، بل خواته یې لښکرې چین ته ورسېدې، کاشغر او اورنچي او قشقر او خوتن ته ورسېدې، بل خواته یې لښکرې هند ته ورسېدې، بل خواته یې لښکرې د افریقا شمال ته او المغرب او مراکش ته ورسېدې. عقبه بن نافع رحمت الله علیه چې کله مراکش فتح کړ نو بیا یې اتلانتیک سمندر ته وکتل. اتلانتیک سمندر چې د افریقا او اروپا او د امریکا ترمنځ دی، هغه وخت به ورته بحر ظلمات وي، ځکه تیارې تیارې وي، په دې خبر نه و چې اخرتا انسانان شته. نو بیا یې دا د خپل اس دوه پښې د اتلانتیک سمندر په اوبو کې ډوبې کړې او بیا یې لاسونه پورته کړل چې الله ما به د تا دا دین نور وړاندې رسول او خو افسوس چې ځمکه خلاصه شوه، نور ځمکه نشته. نو بیا یې اروپا خواته مخه کړه، بیا اروپا کې اندلس فتح شو. نو په کله چې مسلمانانو نظام درلوده، مسلمانانو حاکمیت درلوده، مسلمانانو لښکر درلوده، مسلمانانو اقتصاد درلوده، مسلمانانو قانون درلوده، مسلمانانو تمدن درلوده، مسلمانانو علم درلوده، مسلمانانو نړیوال حیثیت درلوده. د فرانسې شارلمان د هارون رشید ته سوغاتونه رالیږل او هغه ته به یې تملق کاوه چې په اروپا کې دی د نورو اروپایي شاهانو له بطش نه وساتي. مسلمانانو په هغه وخت کې داسې کتابونه لیکلي، په فقه کې، په تاریخ کې، په عقیده کې، په ادب کې، په هر څه چې کله مسلمانانو حاکمیت درلوده، مسلمانانو یو فرهنګي، علمي، تمدني انقلاب راوسته او د میلیاردونو صفحو کتابونه یې ولیکل. بله ورځ مې په یو کتاب کې لیدل د مستنصر بالله عباسي په وخت کې چې کله په بغداد کې مستنصریه مدرسه جوړه شوه، په مستنصریه مدرسه کې د شاګردانو د مطالعې لپاره 88,000 کتابه ایښودل شوي وو. عباسي دولت کې چې کله په بغداد کې مستنصریه مدرسه جوړه شوه، په هغه وخت کې کاغذ نه و، په هغه وخت کې مطبعې نه وې، په هغه وخت کې چاپونه نه وه، په هغه وخت کې ارزاني نه وه، په هغه وخت کې کمپیوټر نه وه، خو بیا هم 88,000 کتابه په بېلابېلو علومو کې ایښودل شوي وو. مسلمانانو حاکمیت درلوده. دغه حاکمیت یې له څه وه، دغه حیثیت یې قوت یې له څه وه، دا له دې چې دوی نظام او حکومت درلوده. قرآن خو اوس هم لري، حدیث خو اوس هم لري، مسجدونه خو اوس هم لري، کتابونه خو اوس هم لري، ملایان خو اوس هم لري، خو حاکمیت نه لري. کله د صلیبیانو تر تسلط لاندې دا اوس په غزې څه روان دي؟ تر 45,000 خلکو ووژل شول، تر 1.5 لکو خلک زخمیان شول او تر 1,000,000 زیات خلک بې کوره شول. دا اوس په دې ژمي کې چې موږ تاسو بیرون واوره ګورو، له یوې خوا باران او واوره پرې اوري، له بله خوا په خیمو کې دي، اوبه پرې راڅاڅي، واوره پرې راڅاڅي، له بله خوا همدغه د خیمو کمپونه بمبارېږي. په یوه ورځ همدا پرون یې هم 90 کسان په خیمو کې وژلي دي اسرائیلو. یوازینۍ یوه شفاخانه د کمال عدوان شفاخانه د غزې په شمال کې ودانه وه، یهود ورغلل، ټوله شفاخانه یې ډاکټرانو، نرسانو، دوا او وسایلو هر څه سره وسوځوله او د شفاخانې سرطبیب یې لاستړلی ځان سره بوته. ولې؟ حاکمیت د مسلمانانو په لاس کې. چې کله موږ حکومت درلوده، موږ ډېر څه درلودل. کله چې د امت حکومت له لاسه ورکړ، نو بیا یې ډېر څه له لاسه ورکړ. غربیانو د اسلامي حکومت د بیا راتللو لپاره یا د بیا راتللو د مخنیوي لپاره ډېر اقدامات وکړل. زه تاسو ته فقط یو څو مثالونه وړاندې کوم. اوله خبره خو دا چې غربیان د اسلام دښمنان په مجموع کې په یوه لاره هم نه غواړي چې مسلمانان دې بېرته حاکم شي، نه د انتخاباتو له لارې، نه د رفرندم له لارې، نه د دعوت او تبلیغ له لارې، نه د جهاد له لارې، نه د عسکري کودتاو له لارې، له یوې لارې هم نه غواړي. زه تاسو ته مثالونه وایم.
در طول لای تجربه شد، همه راه ها تجربه شدن، همه اسالیب و طرق تجربه شد که در یکی از کشورهای اسلامی اگر اسلام حاکم شد دوباره، اما غربی ها نگذاشتن که دوباره اسلام حاکم شد. مثلا ما بعض مثال ها را خدمت کنیم. وقتی که انگلیس در افغانستان شکست خورد و در او قیادت جبهات را عمدتا علما میکردن، اروپا از این بین داشت که اگر لشکر انگلیس از افغانستان برآید در این شاید علما دوباره به حاکمیت برسند و افغانستان یک کشور اسلامی شود، یک نظام اسلامی شود. اما بود که امان الله خان را به حیث حاکم بر این مردم مسلط ساخت و امان الله خان هم که به دوره 6 ماهه یا 7 ماهه به اروپا رفت و اونجا زندگی فکری، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی، قانونی، تمدنی غرب را کاپی کرده آورد و در نهایت مطافش با آتاتورک هم صحبت کرد. از اونجا که آمد اینجا میخواست افغانستان را یک پارچه از غرب بگردانه، دشمنی خود را با شریعت، با ملا، با محراب، با مسجد، با مدرسه، با دیوبند، با حاکمیت اسلام اعلان کرد. وقتی که مردم علیه اقداماتش قیام کردن، 12 طیاره را از شوروی خواست و 10 طیاره شوروی خواست و 12,000 مردم در پکتیا بمبار کرد، کشت. چرا مطالبه حاکمیت اسلام را میکنه؟ بعدش ببینیم در پاکستان وقتی که از انگلیس آزاد شد، اما انگلیس از این دین داشت که شاید اینجا مردم با واقعیت یک حکومت اسلامی را تشکیل کنه، اما بود که یک کسی که اصلا به اسلام باورمند نبود، فقط برای تصاحب اهداف سیاسی یا رسیدن به اهداف سیاسی اسلام را عنوان کرده بود، یک کسی را به نام محمد علی جناح آورد و او نظام را ایجاد کرد که تا به امروز در پاکستان نظام اسلامی نیامد. از این که بگذاریم بیایم در ترکیه چندین بار کوشش های شد از طریق انتخابات استاد نجم‌الدین اربکان در انتخابات برنده شد، یا پیش از او عدنان مندریس که خواست اسلام را دوباره به ترکیه برگردانه، لشکر یا ارتش ترکیه او را اعدام کرد، نجم‌الدین اربکان را به زندان انداخت. در الجزایر مردم از طریق انتخابات برنده انتخابات شدند، پیش از اینکه حکومت را اعلام کنند یا نتایج انتخابات را کم از کم رسما اعلام کنند، همه ذبح انقاذ را به زندانها افکندند و 30 سال در زندانها بودند. از طریق انتخابات، از طریق دموکراسی به حاکمیت رسیده بودند، اما نخواستند مردم حاکم شوند. همین رقم در افغانستان دوباره باز وقتی که در مقابل شوروی مردم ما برنده شدند، کامیاب شدند، شوروی ها از افغانستان برآمدند، حکومت کمونیست ها در اینجا شکست خورد و توقع از این میرفت که یک نظام اسلامی بیاید. رهبران جهاد به طور منحرف و تطمیع شدند و با دشمنان اسلام گره خوردند که نه نظام آمد و نه اسلام آمد، هیچ چیز نآمد. کابل هم سوخت، کشور هم سوخت، در بدر شد. همین رقم بیاین در صومال، اونجا محاکم شرعی که خواستن نظام را بیارن، نظام اسلامی را، اروپا و امریکا و اونها در کنار اونها ایستادن که سکولار بودن و مخالف حکومت و نظام اسلامی بودن. در تاجیکستان وقتی که شوروی 15 پارچه شد و مردم تاجیکستان به نام نظام اسلامی یک چیز را اعلام کردن، پس امی شوروی و امی کمونیست ها از خوجند و از مسکو و از هر طرف آمدن، مردم را زدن، کشتن، به هزارهایشان را کشتن و تقریبا 200,000 به افغانستان مهاجر شدن، آمدن و نهضت اسلامی تاجیکستان او هم پسان باز مزمحل شد، از میان رفت. همین رقم در مصر ما شما همه دیدیم که محمد مرسی از طریق انتخابات برنده شد، لیکن ابو شخصی که از طریق انتخابات برنده شده بود چون اسلامگرا بود، حافظ قرآن بود، او را هم کشتن، اول به زندان انداختن و کشتن. همین رقم در سوریه هم شما ببینید امروز که یک چند نفری در اونجا مثلا به یک وضعیتی هستند که شاید توقعی از این میره که نظام اسلامی در اونجا بیاید، یک شکل از اشکالش از هر طرف زیر فشارها هستند. نو خبر داده ورونو چې د اسلامي نظام دښمني بیخي ډېره ده، او موږ او تاسو چې اوس په کوم وضعیت کې یو، له موږ سره د کفارو دښمني ختمه شوې نه ده، د شکل یې بدل شوی دی، د دغه دښمنۍ شکل بدل شوی. خو دا چې افغانان دلته په فکري، فرهنګي، اجتماعي او سیاسي لحاظ
لکه د نور اسلامي نړۍ غوندې ځپل شوي نه دي د سیکولریزم او د غربګرایۍ په توسط. دلته په خلکو کې دیني روحیه یو څه قوي ده، نو ځکه دلته دوی یو وارې خپل عسکري قوت تجربه کړه، هغه مثمره نه شوه، ورته ټوله دنیا ورسره یو ځای شوه، هغه مثمره نه شوه. اوس له نورو لارو نه غواړي، د تبلیغاتو له لارې نه، د اشاعاتو له لارې نه، د فشارونو له لارې نه، د رسمیت نه پېژندلو له لارې نه، له نورو لارو نه غواړي چې دغه نظام دوام ونه کړي، دغه نظام ځان ټینګ نه کړي. راځو اوس په اخره برخه کې یو څه ستراتیژیکو فعالیتونو ته اشاره کوم چې که دغه موږ وکړو نو موږ به خپل تداوم وساتلی شو، او که چېرته دغه نه وي نو بیا موږ به هم یوه څپه یو، او لکه د پخواني جهاد د مجاهدینو چې څپه ورغله او بېرته لاړه. اوله خبره دا ده چې زما د نظام مسؤلینو ته په ټینګار باندې بیا هم دغه التماس او همدغه وینا ده چې راځئ علم قوي کړو، تر څو چې موږ دنیاوي او دیني علم دواړه نه وي قوي کړي، موږ نه د صنعت خاوندان کېږو، نه د بل چا له محتاجۍ خلاصېږو، نه د اقتصادي محتاجۍ، نه د وسایلو له محتاجۍ، نه د غلجاتو له محتاجۍ، له یو ډول محتاجۍ نه خلاصېږو، تر څو پورې چې علم قوي نه شي، تر څو پورې چې دا هر څه په علمي بنیادونو استواره نه شي، او د شریعت په اړه دا علم د موږ همجانبه نه شي، او موږ په مدرسه کې شاګرد او طالب ته داسې څه ور زده نه کړو چې د دې نظام د تداوم روحیه درته ورکړی شي، نو یوازې په دغه نصاب چې اوس موږ یې مدارسو کې تدریسوو، دا نصاب ځوابګوی نه دی. په دې کې 14 کتابه د منطق تدریسوو، یو څه پکې د صرف نحو تدریسوو، او صرف نحو هم څنګه تدریسوو؟ د عربي ژبې قواعد په فارسي کتاب کې په پښتو ژبه تدریسوو، د عربي ژبې قواعد په فارسي کتاب نحو میل کې په پښتو ژبه تدریسوو، او د عربي ورسره اصلا شته نه بیخي. تر څو چې په خپل نصاب کې، دیني نصاب کې موږ د دعوت علم رانولو، د مبارزې علم رانولو، د دښمن پېژندنې علم رانولو، د لیکوالۍ او د ژورنالیزم علم رانولو، د ولس د پوهاوي لپاره معاصر مفاهیم رانولو، تر څو چې موږ دلته د نړۍ د اسلام د حاکمیت مفاهیم په نصاب کې شامل نه کړو، د مردمداري او د نظامداري هنر خپلو شاګردانو ته ور ونه ښیو، موږ به شډل یو، نظام او د نظام تقاضاوې به یو څه وي، خو موږ به خپل شاګردان په بل څه مصروف کړي. اسلام د حاکمیت دین دی، خو چې په صحیح ډول شرح او تفسیر شي. علمي فعالیتونو تر څنګ کې اقتصادي فعالیتونه چې تاسې یوه برخه یاست، که اقتصادي فعالیتونه منظم نشي، په دې کې دقت را نشي، اخلاص را نشي، شفافیت را نشي، انکشاف پکې را نشي، موږ به بیا هم محتاج یو، او محتاج ولس نه خپل ازادي ساتلی شي، نه استقلال ساتلی شي، نه له ځان نه دفاع کولی شي. همدارنګه که صنعت خواته موږ توجه ونه کوو نو موږ به محتاج یو، په هر څه کې، په هره پرزه کې به بل چا ته محتاج یو، که مو طیاره ورانه شي بل چا ته به محتاج یو، که مو موټرسایکل وران شي هم بل چا ته به محتاج یو، که مو ماشین او کمپیوټر وران شي هم بل چا ته به محتاج یو. صنعت په علم راځي، او علم په مکتب او په پوهنتون کې چې تر څو نصابونه اپډیټ نه شي، عصري نه شي، استاد ورته ونه روزلی شي، لکه څنګه چې عسکري انقلابي اقدامات وشول د ازادۍ لپاره، دغسې چې د علم لپاره انقلابي اقدامات ونه شي، لوی بودیجې ورته مصرف نه شي، معلم او استاد او مکتب او پوهنتون ته توجه ونه شي، موږ له محتاجۍ نه خلاصېږو، موږ به بیا هم د خلکو محتاج پاتې یو. بله مهمه خبره چې عرض کوم هغه ده چې افغانستان یو آتشفشاني غوندې وطن دی په سیاسي او عسکري لحاظ. دلته هر وخت یو چا ګڼلي چې نور د خیر و خیرت، خو وروسته بیا خیر و خیرت نه ده راغلی، بیا داسې څپان وضعیتونه راغلي چې هر څه ګډوډ شوي دي. نو نظام ته او د نظام مسؤلینو ته چې تاسې هم یوه برخه یاست، دو ته مې عرض دا دی چې تر څو پورې چې موږ منظم لښکر په عسکري علومو سمبال نه کړو، دغه ډول ساده او دغه ډول بې علمه عسکري دا په نن زمانه کې نه چلېږي. دا څه معنا چې قسم عسکري جوړه کړې ده، کنډک یې عسکري جوړ کړی، قل اردن یې عسکري جوړه کړې، خو علم کې د مدرسې کوم ولې ملایان کم دي، موږ د ملایانو له فقر سره مخ یو، ولې د 40,000 نورې مدرسې څه شی فارغوي راته،
چې عسکري ځای د عسکري علوم پکې تدریس کوي، په عسکري ځایونو کې عسکري علوم تدریس کوي. عسکري علوم کتابونه شته، عسکري صنعت کتابونه لري، په انټرنیټ کې شته، په پوهنتونونو کې شته، استادان ورته وروزي. موږ په مدارسو کې هم ملایان روزو او په عسکري قطاعاتو کې هم ملایان روزو. دا خو به موږ په هغه وخت کې مواجه ګڼل چې موږ د ملا له فقر سره مخ وو. زموږ خو نن هم د هر درېیم کس ملا دی. موږ د ملاانو له فقر سره مخ نه یو چې عسکري قطاعات هم موږ مدرسې کړي. هغه باید عسکري روزنتونونه شي، عسکري تعلیم هلته پکې وشي، هلته پکې د پیاده جنګ، هلته پکې د توپچي جنګ، هلته پکې د لوژستیک، هلته پکې د مخابرې، هلته پکې د سایبر سیکورټي، دا علوم ورکې تدریس شي، هلته پکې د عسکري صنعت، هلته پکې د وسلې د ترمیم، دا علوم پکې تدریس، د مخابرې. او یو بله استراتیژیکه خبره هم چې همدا به کېدای شي وروستۍ خبره وي، هغه ده چې د نظام له مسؤلینو او عموم طور د ملایانو او استادانو د مدارسو له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې راځئ په مدارسو کې نظامي علوم شامل کړو. مدارسو کې نظامي علوم ولې؟ ځکه په افغانستان چې هر وخت ټکه راولېدلې په میدان کې ملا ولاړ ده. که انګرېز راغلی ملا ورته ولاړ ده، که روسیې راغلی ملا ورته ولاړ ده، که امریکایي راغلی ملا ورته ولاړ ده، که فرانسوی راغلی ملا ورته، چې هر څوک راغلی په میدان کې ملا درېږي. خو ملا بیا څه چل کوي بېچاره؟ عین وخت کې هم جنګ کوي هم جنګ زده کوي. راځئ جنګ له اوله ور زده کوي، نظامي علوم شامل کوي په دې 8 یا 9 یا 10 درجو کې چې په هغه کې عسکري علوم، په هغه کې د جګړې علوم، په هغه کې د استخباراتو علوم، په هغه کې د امنیت او د سیکورټي علوم، دا ورته شامل کوي. عسکري ډاکټران زده کوي ورته. دا به یو احتیاطي پوځ وي، الله ته نه کوي. که بیا څه پېښېده نو ملا به بیا په عسکري لحاظ ورته روزل شوی وي. هسې خو جنګ دته ورپه غاړه ده، جنګ خو دته ورپه تاریخ دا ثابته کړې ده چې په معاصرو جګړو کې چې څومره په افغانستان کې پېښې شوي دي ملا ته ورپه غاړه دي دا جګړې. وروسته بیا نور خلک ورسره شي، خو هغه ابتدا یې ملا ته ورپه غاړه دي، مدرسې ته ورپه غاړه دي. نو راځئ په مدرسه کې عسکري علوم یا نظامي علوم ور شامل کړو د دیني علومو تر څنګ. دا به یو احتیاطي پوځ وي. اسرائیلو خپلو ټولو مکاتبو کې عسکري علوم لازمي کړي دي. هر سړی چې فارغېږي، که انجینر ده په عسکریت پوهېږي، که ډاکټر ده په عسکریت پوهېږي، که څارنوال ده په عسکریت پوهېږي، که کمپیوټر ساینس والی په عسکریت پوهېږي. ولې؟ هغوی وایي موږ د دښمن په منځ کې قرار لرو، هر فرد د موږ مستهدف دی، کېدای شي له دښمن سره مخ شي، باید هغه جنګي تعامل وکولی شي. موږ هم همداسې یو. دا څه معنا چې د منطق 14 کتابه به چې تدریسوم، جنګ سبا په ملا کوم، ډرون ته ملا دروم، سنګر ته ملا دروم، زندان ته ملا دروم، امنیت ته ملا دروم، او کتاب یو نه ورښیم. د عسکریت کتاب یو نه ورښیم، د استخباراتو کتاب یو نه ورښیم، د وسلې کتاب یو نه ورښیم، د امنیت کتاب یو نه ورښیم. 14 کاله ځان ته مثال سره ساتم، بله ورځ د بې تجربګۍ او د بې علمۍ او د بې معلوماتۍ او د بې مهارتۍ په حالت کې جنګ ته هم مخکې کوم. ولې چې دا اوس نه جنګ شته نو بده ورځ شته، اوس ولې عسکري علوم په مدرسو کې نه شاملوو؟ 100% د عسکري علوم یا 80% دي پکې نور شرعي علوم. کم تر کم په دې خو به پوه وي موږ یو ګریجن سټیټ یو، موږ په حقیقي معنا باندې یو عسکري دولت یو. که موږ یې غواړو که یې نه غواړو، خلک موږ په داسې وضعیت کې ساتي چې موږ باید عسکري دولت واوسو. نو راځئ چې د عسکریت هم خپله زده کړو، هم یې خپلو شاګردانو ته ور زده کړو، هم یې خپلو نصابونو کې په علمي شکل ور شامل کړو. او وروستۍ خبره ده چې تر څو موږ خپل ولس ته دیني فرهنګ او دیني معلومات او دیني تمدن نه یې معرفي کړی، سواد هم ورته نه یې معرفي کړی، او له یو ډول شاړوالي او شډلوالي او سطحیت نه د علم عمق ته نه یې راویستلي، د دغه پرتلاطمه او څپان د سیاسي او عسکري جریانونو په منځ کې موږ خپل ژوند ته دوام نه شو ورکولی. موږ به هغه وخت کې دوام ورکولی شو ورته چې موږ هم خپل ځان درک کړو، هم خپل نظام درک کړو، هم خپل دښمنان درک کړو، هم خپل مسؤلیتونه درک کړو، هم پیشبیني ولرو، هم د پیشبینۍ لپاره بیا د راتلونکو حالاتو لپاره بیا آمادګۍ ولرو. نو بیا به په هغه صورت کې موږ د خپل نظام ته او د خپل اسلامي نظام ته دوام ورکولی شو، که نه دښمنان د موږ ډېر دي. په همدې ځای زه خپلې خبرې پای ته رسوم. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.